بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانویال څیړنیز او فرهنګي بنسټ د درسي پروګرامونو درنو لیدونکو د ژورنالیزم درسونو لړۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. دا د دې لړۍ 5م درس دی. ژورنالیستي ژانرونو او خبري ژانرونو به انشاءالله مفصل بحث کوو. راځو درس د ژانر څه ته وایي. ژانر یو فرانسوي په پښتو ژبه کې داسې کلمه نه لرو چې د ژانر دقیق مفهوم افاده کړي، مګر د ژورنالیزم پوهان موږ ته ژانر په دې ډول راپېژني. په ژورنالیزم او ادبیاتو کې د فکر او حقایقو د ارایې کولو او څرګندولو لپاره بېلابېل قالبونه، چوکاټونه، سبکونه او ډولونه د ژانر څخه عبارت دي. یعنې دلته ویل کېږي چې موږ تاسې له مجبوریته ژانر ته ژانر وایو، که فرانسوي کلمه ده پښتو کې څه نه ورته لرو. اصطلاحي معنی یې داسې ده چې په ژورنالیزم او ادبیاتو کې د حقایقو او د واقعیتونو د ارایې او د څرګندولو لپاره او نورو ته رسولو لپاره بېلابېل قالبونه شتون لري. په شعر کې غزل ده، نظم ده، آزاد نظمونه دي، بېلابېلې برخې دي. دغسې په ژورنالیزم کې موږ تاسې فیچر لرو، خبر لرو، تفسیره لرو، طنزي ژانرونه لرو، خبري ژانرونه لرو، تحلیلي ژانرونه لرو چې هر یو خپله برخه کې شایقین لري، د خپلې برخې هر یو خپله برخه کې غوښتونکي لري، مطالعه کوونکي لري، لیدونکي لري، اورېدونکي لري. د انسانانو متفاوت ذهنونه دي، ځینې یو څه خوښوي، ځینې بل څه، ځینې تازه لنډ خبرونه اوري، ځینې بیا فیچرونه او تفسیرې اوري. همداشان د ژورنالیستیکو ژانرونو ډولونه. ژورنالیستیک ژانرونه په 4 کټګوریو تقسیم شوي دي. دغه عموما ژورنالیستیک ژانرونه چې دي په 4 عمده لویو صنفونو برخو ویشل شوي دي. خبري یا اطلاعاتي ژانرونه دي اول کې، دویم ادبي تبلیغي ژانرونه دي، څلورم طنزي ژانرونه دي. د طنزي ژانرونه تر ډیره د ادبي تبلیغي برخه ده، خو په اوس وخت کې طنز ډیر پراخ شوی ده. طنز په ژورنالیزم کې ډیره پراخه برخه ده، ځکه یې ځان ته مشخص عمده ژانر ته ځانګړی کړی دی. په اطلاعاتي ژانرونو کې خبر ده، راپور ده، مرکه ده. په تحلیلي ژانرونو کې تبصره ده، پامفلیټ ده، کالم ده، فیچر ده، دا شیان دي. په ادبي تبلیغي کې بیا استعارې دي، رقم لیکنې دي، طنز ده. په طنزي ژانرونو کې بیا د طنز لسګونه ډوله دي. دغه هر یو چې کله وخت را ورسېږي انشاءالله ډېر په تفصیل سره له مثالونو سره بحث ورباندې کوو انشاءالله، او عملاً به یې د لیکلو لارې چارې تاسې ته په ګوته کوي انشاءالله. خبري ژانرونو ته ډېری پوهان خبري ژانرونه په ژورنالیزم پورې تړلي بولي. د دوی په وینا نور هغه یې په نورو اړوندو علومو او مسلکونو پورې اړه لري. یعنې دوی پوهان په دې نظر دي، د خبرې ته بیا پخپله استدلال لري، منطق لري، چې خبر، راپور، مرکه ژورنالیزم د نور له دې وتلي ټول شیان په ادبیاتو، په ساینس او په نورو برخو کې راځي. او نور بحثونه که تحلیلي ژانرونه دي، که ادبي تبلیغ دي، که طنز ده، د ژورنالیزم برخه نه ده. خیر دی، هر چا خپل نظر ده. د دوی دا نظر خو په اوسنۍ نړۍ تر ډیره څوک نه ورسره مني. د اوسنۍ نړۍ په ژورنالیزم کې ډېرې پراخې برخې شاملې دي، او دغه برخې لا اضافه د نورو څانګو هم د ژورنالیزم سره یوځای کېږي. په خبري یا اطلاعاتي ژانرونو کې وایو د یوې پیښې له پیښېدا سره سم د ژورنالیستانو لومړی ګام او دنده چې باید ترسره یې کړي د خبري ژانرونو په قالب او په هغه کې هم د خبر په چوکاټ کې مخاطبانو ته لومړی معلومات وړاندې کول دي. یعنې د یوې پیښې له پیښېدا سره که هر څنګه پیښه وي، که سړه وي، توده وي، امنیتي وي، سیاسي وي، اجتماعي وي، هر څنګه وي چې خبري ارزښت ولري، لومړنی کار چې ژورنالیست یې کوي، اولین چوکاټ او ژانر ژورنالیستي چې دا شی پکې وړاندې کېږي، خلک خبرېږي، هغه خبر ده. له لومړنیو معلوماتو په استفادې باندې یو خام لنډ 2 پاراګرافه، 1 پاراګراف، 3 پاراګرافه خبر باندې ترتیبېږي، او د نړۍ تر لارو بر ټول خلک په بر باندې خبرېږي. او خبري ژانرونه په دې مهم هم دي، زیاتو خلکو سره کار ده ورسره. د ټولنې ټول خلک تحلیلي، ادبي، تبلیغي ژانرونه او طنزونه نه تعقیبوي. هغه ژانرونه د ټولنې محدود خلک تعقیبوي، او دا چې دي خبري ژانرونه په دې کې ټولنې نه تقریبا په زیاته فیصدي خلک متاثره دي او ورسره مخ دي. حتما که دوی ونه غواړي په موټر کې ډرایور راډیو نیولي، دوی یو خبر اوري. که دوی ونه غواړي په دفتر کې یو بل ځای یا په کورنۍ کې دغه شی دوی اوري.
مخاطبان هم غواړي د نړۍ په لر او بر کې تازه پیښو خبر شي. ځینې خلک بیا ډېره لیوالتیا لري نورې تبصرې او کالمونه او شیان هم تعقیبوي او ځینې دي صرف همدومره لومړني معلومات ورته مهم دي، نور هغه پیښه نه تعقیبوي. پنځم درس په نتیجه ګیري کې وایو په دې سره موږ تاسو ایله د خبري ژانرونو پایل واخیست. راتلونکي درس کې به په ډېر تفصیل سره په خبر ډېرې اجزاوې لري، ډېرې برخې لري، خبري ارزښتونه دي، ډېر مسایل دي او په خبر باندې ان شاء الله په راتلونکو درسونو کې بحث کوو. نو پنځم درس باندې ځای پای ته رسیږي. د افغانوال څیړنیزو فرهنګي بنسټ د درسي پروګرامونو د دې ویډیو په خپرولو کې د چینل په سبسکرایب کې زموږ ملتیا او همکاري وکړئ. د چینل ارشیف ته ورسئ، ډېر بهترین پروګرامونه وګورئ، هلته د حقوقو د ادارې او د منیجمنت او د نورو برخو درسونه او نور محتویات وګورئ. ان شاء الله چې په لیدو به یې پښیمانه نه سئ. ډېره مننه، تر بیا مو څښتن تعالی ته سپارو.